بسم الله الرحمن الرحیم. امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا. په تیر سبق کې مونږ د سمع یسمعونه د اجوفي واوي صرف صغیر ذکر کړی و، ورسره د همدغه باب د ماضی معلوم گردان او د صیغو تعلیلات دا شان د مضارع معلوم د صیغو تعلیلاتو کیفیت هم ذکر شوی و. په نننی سبق کې به د امر حاضر معلوم گردان او د صیغو تعلیلات ذکر کو. نو علامه صاحب فرمایي امر حاضر معروف خف خافا خافو. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نو اخلا تر را روانې فائدې پورې تر دې زی پورې څلور خبرې ذکر کول دي. څو خبرې؟ څلور خبرې تر دې زی پورې علامه صاحب ذکر کوي. اول نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي د امر حاضر معلوم گردان او د صیغو تعلیل به درته ذکر کی. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره علامه صاحب په نننی سبق کې ذکر کوي د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم او د تثنیه مذکر غائب فعل ماضی معلوم په منځ کې فرق او ورسره د جمع مذکر امر حاضر معلوم او د جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم په منځ کې به فرق ذکر کی. دریم نمبر خبره د امر حاضر معلوم بانون ثقیله گردان او د صیغو تعلیل به درته ذکر کی. دا دریم نمبر خبره. څلورم نمبر خبره د نهی د صیغو دارنګې د نفی جهد بلم د صیغو او دا شان د نفی لن ناسبه د صیغو او ورسره د لام امر د صیغو د تعلیلاتو کیفیت به درته ذکر کی. په نننی سبق کې دا څلور خبرې ذکر کیږي. اول نمبر خبره څه شوه؟ د امر حاضر معلوم گردان او د صیغو تعلیل. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. امر حاضر معروف خف خافا خافو خافی خفنا. دا د امر حاضر معلوم څه شی دی؟ گردان. خف خافا خافو خافی خفنا. اوس د صیغو تعلیل یا د صیغو د جوړولو طریقه هغه اوس درته ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي خف را استخافو سختن. علامه صاحب فرمایي خف د امر حاضر معلوم دا د فعل مضارع معلوم د تخافو صیغې نه جوړ کړی شوی دی. د جوړولو طریقې دا ده چې تا علامه د مضارعت مو حذف کړله. دغه تا علامه د مضارعت دا مو څه کړله؟ حذف کړله. دینه ما بعد مو وکتئ نو د دینه ما بعد چې کوم حرف دی خا ده دا متحرک وه. چې متحرک وه نو ابتدا کې حمزه وصلي راوړلو ته ضرورت پاتې نه شو. نو آخر کې وقف وکړه. چې وقف مو وکړه دا خا ساکنه شوله. چې خا ساکنه شوله نو اوس دوه ساکنین جمع شول. یو ساکن الف دی، دوهم دغه فا ساکنه شوله د وقف د وجې نه. چې ساکنه شوله نو اجتماعي ساکنین راغی. د اجتماعي ساکنین د وجې نه دا الف وغورځېده. چې الف وغورځېده نو څه ترې جوړ شو؟ خف ترې جوړ شو. په دې ورسېدلی نو دا علامه صاحب ذکر کوي خف را استخافو سختن. خف دا د تخافونه جوړ شوی بعد حذف تا د تا د حذف کولو نه وروسته چون کله چې متحرک مانده متحرک پاتې شو یعنی د تا د حذف کولو نه وروسته چې کله
دا وروستنی حرف چې کوم د تا نه دی چې خا د دا متحرک پاتې شو نو حمزه وصلی راوړل ته ضرورت پاتې نه شو چې پاتې نه شو آخر را وقف کردن آخر کې وقف وکړی شو آخر کې څه وکړی شو وقف الف به التقاء ساکنین بیفتاد نو چې وقف وشو الف خو د مخکې نه ساکن و فام ساکنه شوه چې ساکنه شوه نو دوه ساکنین جمع شول چې دوه ساکنین جمع شول الف به التقاء ساکنین بیفتد الف د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شو وخافا راس د خافان ساختن او خافاس د تثنیې صیغه دا د تخافان نه جوړه شوې ده بعد حذف علامات مضارع د علامې د مضارعت د حذف کولو نه وروسته نون اعرابی را نون اعرابی بیفگندن حذف کړی شو صیغه تثنیه امر حاضر دا د دوهم نمبر خبره څه شی وه چې د امر حاضر معلوم د تثنیه او دارنګې د فعل ماضی معلوم د تثنیه مذکر غایب په منځ کې به فرق درته ذکر کی ورسره د جمع مذکر امر حاضر معلوم او د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم په منځ کې به درته فرق ذکر کی نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره صيغه تثنیه امر حاضر و جمع مذکر ان به صيغه تثنیه مذکر غایب ماضی و جمع ان متحد شده د دوهم نمبر خبر خلاصه ده علامه صاحب فرمایي چې د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم صيغه چې خافا ده او دغه شان د تثنیه مذکر غایب فعل ماضی معلوم صيغه چې هغه هم خافا ده دا دواړه صيغې د تعلیل نه وروسته یو شانتي ګرځي دا دواړه صيغې د تعلیل نه وروسته یو شان جوړیږي د دې دواړو صيغو شکل او صورت څنګه دی یو شان جوړیږي چې خافا دی د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم صيغه د تعلیل نه وروسته خافا جوړیږي دغه شان د تثنیه مذکر غایب فعل ماضی معلوم صيغه هم د تثنیه نه وروسته خافا جوړیږي لیکن د دې دواړو په منځ کې د اصل په اعتبار سره فرق شته دی د اصل په اعتبار سره څه شی دی فرق دی او فرق به د اصل په اعتبار سره کولی شي څه رقم د تثنیه مذکر غایب فعل ماضی معلوم خافا صيغه په اصل کې خوفا ده څه شی دی خوفا دلته دا واو په الف سره بدل شوی دی خافا ترې جوړ شوی او د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم صيغه دا په اصل کې تخ وفانی دی څه شی دی تخ وفانی یا تخافانی ورسېدی د تثنیه مذکر امر حاضر معلوم صيغه اصل کې څه شی ده یا تخوفانی یا تخافانی دغه شان د جمع مذکر امر حاضر معلوم صيغه دا وروسته د تعلیل نه خافو جوړیږي او دغه شان د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم صيغه دا هم وروسته د تعلیل نه خافو جوړیږي نو د دې دواړو صيغو شکل او صورت وروسته د تعلیل نه یو شان جوړیږي څنګه جوړیږي یو شان جوړیږي لیکن په دې دواړو کې هم د اصل په اعتبار سره فرق شته د جمع مذکر امر حاضر معلوم صيغه چې خافو ده دا په اصل کې تخوفون ده څه شی دی تخوفون یا تخافون د جمع مذکر امر حاضر معلوم صيغه په اصل کې څه شی ده تخوفون چې مضارع کې اعلال نه کړلی شي تخوفون یا څه شی ده تخافون چې اعلال پکې وکړلی شي په دې ورسېدی نو دا دوام نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره صيغه تثنیه امر حاضر د امر حاضر معلوم د
تسنیه صیغه و جمع مذکر ان او د دې امر حاضر معلوم د جمع مذکر صیغه به صیغه تسنیه مذکر غایب ماضی د تسنیه مذکر غایب د ماضی صیغه سره و جمع ان او د دې د ماضی د جمع صیغه سره متحد شو دا متحد شولې یو شان شولې وروسته د تعلیل نه یعنی د تسنیه د امر حاضر معلوم د تسنیه صیغه یې شکل او صورت د ماضی د تسنیه د مذکر غایب د ماضی صیغه سره یو شان جوړیږي وروسته د تعلیل نه او د جمع مذکر امر حاضر معلوم د صیغه شکل او صورت وروسته د تعلیل نه د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم سره یو شان جوړیږي چې په دې دواړو کې کله څه شي تعلیل لیکن د اصل په اعتبار سره په دواړو کې څه شی دی فرق دی دا دوام نمبر خبره دریم نمبر خبره څه شی و د امر حاضر معروف بانونی ثقیله گردان او د صیغو تعلیل نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره امر حاضر معروف بانونی ثقیله خافن نخافن نخافن گردان آسانه دی تا آخر تر آخر پورې الف کې در خف افتاده بود اوسې تعلیل درته کوي وای کم الف چې دلته په امر حاضر معلوم په خف کې غورځېدلی و کم الف چې دلته په خف کې څه شوی و خف کې مونږ وویلې که نه چې التقای ساکنین راغی په منځ د الف او د فا کې نو الف حذف شو نو وای کم الف چې دلته په امر حاضر معلوم کې غورځېدلی و دقه الف د امر حاضر معروف بانونی ثقیله په صیغو کې واپس راځي څه کېږي واپس راځي ولې واپس راځي واپس ځکه راځي چې هلته الف چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه غورځېدلی او هغه اجتماع ساکنین چې دی دلته د امر حاضر معروف بانونی ثقیله صیغو کې نه پاتې کېږي څه کېږي هغه اجتماع ساکنین چې دی باقي نه پاتې کېږي هغه اجتماع ساکنین حذف کېږي ولې ځکه کله چې موږ د امر حاضر معروف د صیغې په آخر کې نونی ثقیله ولګو چې نونی ثقیله ولګو نو نونی ثقیله د خپل ځان نه مخکې فتحه غواړي نو فاته مو فتحه ورکړله چې فاته مو فتحه ورکړله نو دوه ساکنین اوس نه جمع کېږي ځکه فا چې دی ساکن او هغې ته فتحه ورکړلی شوله نو دا مفتوح شوله او هغه الف چې دی یوازې ساکن پاتې شو نو هغه الف واپس څه شو راغی په دې خبرې پوه شوئ چې د امر حاضر معروف بانونی ثقیله صیغو کې کوم الف چې د امر حاضر معلوم په صیغو کې غورځېدلی او هغه الف څه کېږي واپس راځي د اجتماع ساکنین د نه پاتې کېدلو د وجې نه هغه الف څه کېږي واپس راځي نو دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي امر حاضر معروف بانونی ثقیله خافن تا آخر تر آخره پورې گردان و کاسان دی څه نشته الف کې در خف افتاده بود الف چې په خف کې غورځېدلی و به سبب نماندن اجتماع ساکنین د اجتماع ساکنین د نه پاتې کېدلو د وجې نه باز آمده هغه الف واپس راغی هغه الف څه شه واپس راغی صیغ نهي ولم څلورم نمبر خبره څه شی وه د نهي د صیغو دارنګې د لم او د لن او د لام امر د صیغو د تعلیلاتو کیفیت نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي صیغ نهي ولم ولن ولام امر د څلورم نمبر خبر خلاصه دا د علامه صاحب فرمای چې د نهي د صیغو دارنګې د نفي جحد د صیغو دارنګې د لن ناسبه د صیغو دارنګې د لام امر د صیغو گردانونه کول په کار دی اسانه دی ما مخکې کړي دي څه پکې نشته دی دارنګې د دقې څلور واړو گردانونو د صیغو تعلیلات د هغې قواعدو مطابق کول په کار دي کوم چې موږ مخکې وایي لیکلي دي د دې څلور واړو گردانونو د صیغو تعلیلات د هغې قواعدو مطابق کول په کار دي د هغې اصولو مطابق کول په کار دي کوم چې مخکې موږ څه کړي دي لیکلي دي یعنی کله چې په فعل مضارع باندې لای نهي داخله شي
نو لای نهي د وجې نه په 5 صیغو کې څه شی غورځېږي؟ الف غورځېږي د وجې د اجتماع ساکنین نه. په تخافو کې دارنګې په تخافو کې په بیا دارنګې په تخافو کې بیا خافو بیا نخافو. په دې 5 صیغو کې څه غورځېږي؟ الف د اجتماع ساکنین د وجې نه. دارنګې د مجهول په صیغو کې هم د معلوم او مجهول په دواړو صیغو کې. دارنګې چې لم جازمه په داخل شي نو په همدغه 5 صیغو کې چې د لم جازمه د وجې نه چې غورځېږي الف چې دی هغه حذف کېږي د اجتماع ساکنین د وجې نه. او د لن د وجې نه تغییر و تبدیل نه راځي. او د لام امر د وجې نه هم په همدغه صیغو کې چې دی څه غورځېږي الف د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کېږي. نور څه تغییر و تبدیل پکې نشته. ګردانونه اسانه دي. صیغې نهي صیغې د نهي ولم او د لم یعنی د نفي جهت بلم، ولن او د لن یعنی د نفي تاکید بلن ناسبه، ولام امر او صیغې د لام امر بر زبان باید آور د په ژبه راوړل پکار دي، یعنی د دو ګردانونه کول پکار دي، اسانه دي سخت نه دي. و اعلال آن او د دغې د ګردانونو د صیغو اعلال او تعلیل به اصول محررات تقریر باید کرد، لیکلی شو قواعد مطابق بیانول پکار دي. به اصول محرره د لیکلی شو قواعد مطابق تقریر باید کرد بیانول پکار دي. د دغې صیغو د دغې ګردانونو د صیغو اعلالونه د هغې قواعدو مطابق کول پکار دي چې مونږ هغه قواعد څه کړي دي مخکې بیان کړي دي او لیکلي مو دي. په دې ورسېدلي. نو نننی سبق مشتمل په دې 4 خبرو. اول نمبر خبره د امر حاضر معلوم گردان او د صیغو تعلیل، او ورسره دوهم نمبر خبره د امر حاضر معلوم د تثنیه امر حاضر معلوم او دارنګې د تثنیه مذکر غایب فعل ماضی معلوم په منځ کې فرق، او ورسره د جمع مذکر امر حاضر معلوم او د جمع مذکر غایب فعل ماضی معلوم په صيغه کې فرق. او دریم نمبر خبره د امر حاضر معروف بانون ثقیله گردان او د صيغو تعلیل. او څلورم نمبر خبره د نهي دارنګې د نفي جهت بلند د لن ناسبه او د لام امر د صيغو د تعلیلاتو کیفیت. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې د امر حاضر معلوم د دې تعلیل په 2 طریقو سره کیږي، یا دا په 2 طریقو سره د فعل مضارع نه جوړیږي. یو دلته چې علامه صاحب ذکر کړله د تخافونه چې دا د تعلیل شده د مضارع نه څه ده جوړه کړې د علامه صاحب. دوهم د غیر تعلیل شده مضارع نه چې دا ته جوړه کړي د تخوافونه، د دې وضاحت مخکې تیر شوی دی. صحیح دا یاد ساتئ.